ډېر مور پلار داسې دي، ډېر مور پلار، یعنې بل رشته هم نه یادوم، مور پلار یادوم چې ته چې پیدا یې او ستا په رګونو کې وینه چلېږي. ډېر مور پلار داسې دي چې د هغوی سره دا غم نشته چې زما دا زوی په آخرت کې جنت ته ځي او که جهنم ته به سي. ها دا غم ورسره دی چې دی ډوډۍ وخوري او دی ښه کپړه واچوي او د ده جیداد چې کله زه مړ شم. دا وختي طور دنیوي خبرې دي. اوس ته ماته دا ووایه چې یو عالم چې نه ستا د نسب دی نه قوم ستاسو یو قوم دی، نه دی د دې ملک دی کیدی شي، نه دی د دې علاقې دی، او نه د دې نه علاوه چې عالم دی د دې نه علاوه نه ته پېژنې او نه هغه تا پېژني، او دی بیا هم تا ته رېږي دې دپاره چې الله تا د جهنم نه بچ کړي او جنت ته دې بوځي او ستا آخرت ښایسته شي. نو بیا ما ته دا ووایه چې احسان د چا زیات شو په تا باندې. او زه بار بار دا خبره چې کوم په دې کوم چې د علماو دا قدر په هر درس کې اکثر زه دې طرف ته اشاره کوم، ځکه چې دا دې زمانه د کوم کې چې مونږ یو دې کې د علماو قدر هغه کم شوی دی د دې میډیا د لاسه او د بعضو هغه مولیانو د لاسه چې نوم پرې د مولیانو پروت دی او کردار یې د قرآن او حدیث موافق نه دی، کردار د هغوی غلط دی. نو د هغې د لاسه د علماو قدر هغه کم شوی دی. د ډم به قدر کېږي، د بل ګناهګار فاحش او فسق او فجور د هغه به قدر وي، عالم نه جي، عالم قدر نشته. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي.